تاسو په الله تعالی یقین وکړئ مسلمانانو زما اختان د بدن زیګ زیګ شو چې د الله کور هم صرفه نشته دا کوڅه وګوره د باندې موټر تلل راتلل ګوره اوس ورباندې یو انسان نشي تللی ګوره دا حال دی دغه خواته د کورونو ته کوټو ته وراتلي دي واړه واړه ماشومان درې ګنټې پکې ناست وو پراته وو خاورې په خاورو خوله کې ناست وو دوړېدلی دا د موږ حال دی ګوره دا د خلکو حال دی غربت نه دومره ډک دي غربت اوس داسې لیونې کړي دي چې بیخي بېچارهګان دي په دې نه مخکې د غربت نه لیونې شوي وو اوس دغه ډشه بله د الله کور دی مسجد دی دلته یې په قرضه باندې روپۍ رااخیستې وې اوس یې تیار کړی و دلته مې پلار هلته پلار شهید شو نه زخمي دی اوس ټپي حالت کې دی کابل ته یې وړی د الله کور دا د الله کور ګوره هغه کوز لوټیو ګوره چې غورځېدلی دی تاسو په الله تعالی یقین وکړئ مسلمانانو زما اختان د بدن زیګ زیګ شو چې د الله کور هم صرفه نشته د بندګانو کور خو لاړو د الله کور هم ړنګ شوی بندګان شهیدان شو دا به زموږ ستاسو عملونه و دا به زموږ ستاسو عقیدې وي په دې دنیا باندې موږ او تاسو د امتحان دپاره پیدا یو او د الله خواړه په ایره ایره وخورو